څوک نه دي د ډاګې حمدالله مولوي صاحب د هغه سره داسې نږدې ورځ ناستو په بوډنۍ یو پروګرام چا ترې تپوس وکړ د تبلیغیانو باره کې چې دا څنګه خلک دي نو هغه ورته وایي وایي موږ حدیثو کې لیدلي چې د مشرق د خوا نه به یوه فتنه راوځي چې فتنیة عمیا ړانده کاڼه به وي علما او امیان به پکې ړانده کاڼه روان وي وی تاسو د خدای په ذات یقین وکئ چې هغه ړنده کاڼه فتنه همدغه فتنه دا د ډاګې حمدالله مولوي صاحب د خپلې خبرې چې ما ته خپله اورېده او ما ته یې دومره خوند راکړه چې بیا مې 200 روپۍ تحفه کې مته ورکړې چې لکه ته خو سمې خبرې کوې خو دا خبرې بیا ښکاره نه کوي دا خصوصي مجالس او دا چې ولې نه کوي دا تپوس هغوی نه وکوي موږ نه ولې کوو هغوی ته وایي چې څنګه خصوصي مجالسو کې دا وایي او بهر بیا داسې نه وایي که دې مشایخو خولې چپې نه وی پرېښې او دې مولیانو ښکاره بیان نه کولې نو دا به دومره دا ګن نه و زیات شوي اوس دا ټول په دې باندې پوه دي چې یاره دا میشن غلط میشن دی او دا د چا د خوا نه دی خو لار ترې نه خطا شوې ده خلک پرې زیات شوي موږ در باندې خپله غاړه خلاصه کړه دا خوارج دي او په دې کې د خوارجو عظیم آثار راښکاره شوي دي او ځان ترې نه ساتل پکار دي د دې په دې پښتو خولو باندې مه دوږه کېږي دا چاپلوسۍ نه دي دا اخلاق نه دي او موږ چې د دې سره مخالفت لرو ډېر شهیده دي ورکې چې د دې عقیده د جبریو ده د دې د ښځو تبلیغ بالکلیه ناروا دی د امیانو تبلیغ ناروا دی 49 کلو ثواب دعوی چې لري دا دروغ دي دا په پیغمبرانو دروغ تپل دي کتابونو کې نشته دا خبرې او دا شان د زیارې د ثواب په نیت باندې دا بسترې تړل دا یې منع دي نور قسمه قسم چې کم دی په دې کې هغه کمزوریانې دي چې دوی هر جومات ته لاړ شي نو 3 ورځې بعد چې چا 3 ورځې ولګولي د هغې سړي نه بیا پنجپیرې وابي جوړ کړي نور عقاید ورته خرابول غواړي دا یو څو خبرې مې ستاسې حضور کې عرض کړې او دا اعتراض او شبه ذهن نه وباسئ چې دا علما د تبلیغ خلاف دي موږ علما د مروج میشن خلاف یو د تبلیغ خلاف نه یو او موږ وایو چې تبلیغ دپاره علم شرط او چې علم نه چا نه وي هغه ته تبلیغ ناروا دی خو ډېروالي پسې مت ډېروي بعضې وایي چې ډېر زیات شو که نو دین تاسو نه تپوس کوم کمزوری کېږي که ډېرېږي والله یوم بدر بد الاسلام غریب فسیعود کما بدا بیا غریب کېږي ناشنا کېږي زیاتېږي نه دین دا ډېروالی دلیل د خرابۍ دی که نه او قرآن کې الله رب الجلال نبی علیه السلام ته فرمایي وان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله که تا تابعداري د ډېرو خلکو هغه وکړه چې په ځمکه کې دي نو د سمې لارې نه به دې ګمراه کړي د ډېرو تابعداري مه کوه او که ته وایې نه چې څوک ډېر یې به ښه خلک وي نو بیا خو یهودو نصوارا او هندوانو جاپانیان یعنې کافر د مسلمانانو نه ډېر دي بیا ځنو کفر پسې لاړ شه نه ډېروالي باندې به نه تېروځي کم چې لږه ډله ده غریبه ډله ده ناشنا ډله ده تا ته څه نه ښکارېږي حقه ډله به ښه ډله وي هغې سره تعلق وساته موږ در باندې